کما طوفان او باران او غلې شوی د هغې باندې د زمیندارو ډیر زیات نقصان شوی دی او موږ ته ډیر زیات شکایات هم موصول شوي دي چې یاره زموږ فصلونه تباه شو. نو موږ دغې زمیندارو ته وایو چې تاسو مهرباني وکئ د چا چې کم نقصان شوی دی کم فصلونه نو د هغې تاسو زموږ دفتر سره رابطه کولای شي دلته راشي خپل درخواستونه جمع کړي او ان شاء الله موږ به کوشش کوو تاسو نه د دې معاوضه ملاو شي ځکه چې زمیندارو په اجارو باندې پټی چا نیولي دي او په تماکو باندې خاص کر بیا ډیر زیات تاوانونه شوي دي. نو موږ دا وایو چې یاره څه ناڅه معاوضه دغې خلکو ته ملاو شي نو مهرباني به دی د چا چې کم نقصان شوی دی نو هغوی دي خپل درخواستونه تحصیل ته زموږ آفس ته راوړي او ستاسو چې کم نقصانونه شوي دي چې څه ناڅه معاوضه تاسو ته ملاو شي نو موږ تاسو ته یو ځل بیا دا وایي چې یاره تاسو کم نقصان شوی دی کم غلې شوی ده او تماکو هغې کې خراب شوي نور فصلونه خراب شوي دي نو تاسو خپل درخواستونه د تحصیل زموږ آفس ته راوړئ نو په هغې به موږ کوشش دا کوو چې یاره هغوی ته څه ناڅه معاوضه ملاو شي ځکه چې زموږ غریبي ده او دغه ډیر زیات نقصان شوی دی منګه په دې باندې نو تاسو چې کومه بل علاقې کم پټواري دي هغوی سره هم تاسو رابطه کولای شي هغوی به ځکه چې هغوی بس تاسو هغه دغه ګوري او بیا به هغې باندې هغوی ریټن ورکوي لیکل به ورکوي چې یاره ستاسو څومره نقصان شوی دی نو مهرباني به دی چې تاسو خپله او دې کې یو خبره دا منشن کومه چې د چا مثال په اجارو باندې پټی نیولي دي نو د چا په نوم چې کم مالک دی دا نقصان شوی دی نو دغه یو کار دی چې د چا کم په اجارو باندې پټی نیولي نو هغوی دي د خپل مالک نه یو لیکل د هغې فرضونه هغه راوړي نو د هغوی کاغذي کاروایي به انشاءالله پوره شي. ډیره مننه شکریه.